تر هر څه له مخه پر سکرین باندې یوه ویډیو در سره شریکه کوم، یوه مرکه. دا وګورئ، له هغه نه بعد بیا زه خپل نظر هم در سره شریک کوم چې د چا په حق کې. پوښتنه دا ده، راځم به دغې خبرې ته هم درته راسمه. د ډاکټر نجیب توهین اول ولې دغه خبره وکړه. موږ د دې دپاره نه یو ناستې تا نه عقل زده کړو. لوګار نه ته ما درس هم نقل څه به زده کوه، نو زه عقل تا ته در شیم، ته له ما مشر یې، زه یې له تا نه لوګار ته درس هم څه کوې؟ لوګار ته درس هم بیا څه کوې؟ ها څه شی کوې بیا؟ که دلته دا مایکونه خو مه کوئ که نه، مایک را بند کړئ، لږ سړی خبرې ته. لوګار ته خو درس هم څه راسره کوې؟ ښه، لوګر ته چې درسم بیا به درته وشم چې څه در سره کوم. صحیح ده. وطن داسې مه وایه چې د وطن ټول د تاسو ده او تاسو ترفه یې چرته وګورئ د مرکه. اوس هم د جمهوریتیانو زور رسېږي چې هلته وغواړي. مرګ دومره سخت نه ده جمهوریتیانو ته چې څه وخت وغواړي ولی یې واجې شي څه رقم څه در سره وکړي. خو بیا ډاکټر نجیب ته توهین نه کړي، دا د آخري ځل ده. که بیا د ډاکټر نجیب ته توهین کړي بیا ګوره خفه نه شي در سره د تا ما خو درته مخکې مې درته وایم، بیا ګوره په میدان درته شیم. خبرې ته غوږ شه که نه. ګوره دا ټیک ټاک اخطارونه خوند نه کوي. د ډاکټر نجیب خبرې ته اوس خو د ما مایک بند کړه، خبرې ته خو نو اوس غوږ شه. د ډاکټر نجیب په خوله کې د لونګین ولولي کېده، دا یې تازه توهین. نور وه الله عمر کې در کېږدم بې غیرت. نه خو دا د تازه توهین څه کوې؟ مرګ کوې؟ بچیا د څوک ولاړ که بیا سته لوګار ته راځې ته دومره نرې ما فارم کې هغه 1.5 ټن غوایه چې ته درولی ولا پې 2 ټوټې دې کمه. تاسې وګورئ، له هغه نه بعد زه خپل نظر بیا له تاسو سره شریک کوم. عکس کمره دې خلاصولی نه شې. د ډاکټر نجیب مردګه وه، نه ډاکټر نجیب څه چا وژلی ده، ورسه هغه قاتل ته یې ورسه زه به یې درو ښیم چې څوک یې قاتل ده. ډاکټر نجیب په قبر چې چا میتیازې کړي هغه در ښیم ورسه. ډاکټر نجیب خو یو ظالم، یو وحشي، یو درنده سړی و. پوه شولې؟ ډاکټر نجیب خو لکه سپی غوندې په دار که. هغه وخت تاسو چېرته وئ چې کمونستان ورغلی وی چې ویلې دا م ولې په دار که ورغلي به وي، هغه به م پرېښی، تاسو به ځانونه په دار کړي وو. ډاکټر نجیب چې له افغانستانه تښتې د دوستم را ایثار که، همغه دوستم د تاسو د مارشالۍ لقبونه ورکول. مارشال دوستم ډاکټر نجیب چی شو؟ ډاکټر نجیب خو له خپلې خینې سره په زنا ګیر سو. د ډاکټر نجیب په اړه باندې د نجیب ورور نجیب وپېژنئ کتاب لیکلی ده، ما خو نه ده لیکلی. نجیب راهي و که چی شی و، هغه ورور یې راهي نومېده، چی نومېده؟ نو هغه پې کتاب لیکلی ده. اوس ډاکټر نجیب ارمونه یې درکه ورور یې، مونږ ته دا معلومات نه کېږي، خو کتاب یې ورور پې لیکلی ده. د ډاکټر نجیب د یوه لور نوم مسکا نجیب ده. مسکا نجیب ولې په ډاکټر نجیب په لور باندې نوم کېښودل سو؟ دې نه خبر یې چې کله د ډاکټر نجیب مېرمن مسکو ته لاړه، بیرته چې راغلله حمل یې درلوده. د نجیب ورسره په دې لانجه وه، بیا ورته ویلو چې دا تا بادارانو دا معامله کړې ده. بیا د دې په خاطر چې مسکو خوشحاله سي، د دې نوم یې مسکا نجیب کېښوده، یعنې مسکو نجیب. دا ریلنشپ و دوستي وه. تاسو دې حد په دوستۍ کې رسېدلې. د نجیب په اړه مو که بیا خبره وکړه بیا نور قصې هم درته کوم او زه به درته فاري ته خېږم. که همدغه ځوانان چې نن نجیب وایي که یې لاړې په قبر ورته نه کړې بیا راسه ما ته لاړې راته کوي. مسکا نجیب د ډاکټر نجیب د لور نوم ولې کېښودل سو؟ Understand? How are you? نور درته ووایم؟ ووایم درته؟ ورته ګوانه نجیب سړي زامن بسئ. دا لوچک راوست راغلی و جنرال صاحب سلوی ملا صاحب ته کنځا وکړه. دا یو وخت کې ما تا ته وویل دو باول سلایفو ته راسې دی خو عادت دي،
نو بیا اول د اسلامي امارت ملاتړیتوب کوي، بیا ځان مشهور کړي چې کومه خواته له درنۍ، بیا د فالوورو لپاره بیا هغه طرف واخلي. د خپل ویلو زه مجاهد یم، که د یادې په یو لایف کې ما ته وویل مال دا وایي چې زه یو ډلګۍ مشر سره وم، هغه خاین و. چې تا ویل ډلګۍ مشرانو کې هم ټول ښه رښتیا پاک خلک نسته، دا هغه انسان و. دا مال غاګه وپېژانده، دا لکه چې مخکې د طالبانو ته لکۍ وهله او د دې نوم خو نه پوهېږم، نوم به یې بدل کړی، غاګ یې دی په لوڅ مخ راته که په پټ مخ راته، د لوګر دام نه دی غول خوري، دا حرمونه یې ده، دا کمونیست ده، پوه شولې، دا ولد زنا ده. دې خبرو پسې به نه ګرځو، قصه کې هم نه یې، موږ خپله مبارزه کوو او موږ سیاست پرېښی او موږ سیاست پرېښی ده، موږ سیاست پرېښی سیاست پرېښی ده. کنې نجیب څه سپی ده، په والله چې مشر ته توهین کوي فقط نجیب او امان الله خان دا رانیسئ. دا مې ټولو اسلام پالو مبارزینو ته په ټول لایف کې زما یو مقصد دا یوه خبره ده، پر دې درسره غږېږم، دا اخرنۍ خبره ویلې، مزدورې ویلې، مخکې مې درته ویلي، بیا درته وایم، دا یې ویلې، فقط د ډاکټر نجیب په خوله کې او د دې بل خبیثې دا ورته رانیسئ. بس دوی په الله او په رسول په دې نه خفه کېږي، فقط نجیب. هر څوک چې په نجیب بحث کوي زه حاضر یم، دغس میدان ته ورته راسي، کنځا نجیب ته دغس بې غیرت. څنګه دا شی دوستانو دا مرکه تقریبا 1 ساعت تر 1 ساعت زیات ته، خو مختلفې حصې زه له تاسو سره شریکې کوم، کم چې مبین صاحب پکې غږېدلی او مقابل لوري هغه ټولې به انشاءالله له تاسو سره شریکې کوم. مقصد ورته ګوري په دا اخرنۍ خبره کې د جنرال مبین مثلا زما نظر دا د پر دې باندې مخکې مې هم درته ویل، بیا هم درته وایم، مخکې مې هم درته ویل چې د چا د مشر توهین مه کوه، ستا د مشر توهین به هیڅ کله نه کېږي. که تا د شیخ هیبت الله توهین نه و کړی، نه به د ډاکټر نجیب توهین کېدی او نه به د امان الله خان توهین کېدی. دا خو والله اعلم چې ته ډاکټر نجیب ته اتل وایې، ته ډاکټر نجیب ته یو ویاړ وایې او د هغه په شهادت باندې فخر او افتخار کوي. ورسه علما وګوره، په 1000 علماو کې که تا ته 10 علما کرامو پر دغه فتوا درکړي چې دا شهید ده، نو مشکله دی چې در به یې کې فتوا. بله خبر، غازی امان الله خان ته غازی او یا ډاکټر نجیب ته اتل ویل، دا د تا په خپل نیت باندې ته ورته وایه. د مبین طرف ته سراسي مبین هغه دواړه خاینان بولي، صحیح ده. ته چې اتل بولې، ته چې غیرتمن بولې، ته چې غازی بولې، دغه د خپل ځان سره وساته، افتخار ورباندې کوه. د قیامت تر ورځې هېڅوک ته له دې نه منع کوي، هېڅوک تا ته دی نه وایي چې ته ولې ورته ډاکټر نجیب ته شهید وایه، ته ولې غازي امان الله خان ته غازي وایه، دا ستا خپل حق ده، ته ورته وایه، د قیامت تر ورځې هم ورته وایه. خو اما که چیرې ته د بل طرف ته واورې چې د چا د مشر توهین وکړي او د هغه مشر ته په سپک نظر باندې وګورې، بیا به ستا ډاکټر نجیب چې ته شهید ورته وایه، د هغه توهین به هم کېږي، د هغه شهادت به په مرداریتوب باندې بدلیږي، لکه مبین صاحب چې اوس ورته وایي ګونه بد ردې فوچي ورته وایي، هر څه ورته وایي. او غازی امان الله خان چې ته ورته غازی وایې، بیا به هغه په کمونیست یا هغه د انګریزانو په غلامي باندې په داسې لقبونو باندې بدلیږي، هغه لقبونه به نومان به ورته ایښودل کېږي. په څه خاطر؟ ځکه چې د دواړو توهین تا وکړو، د ډاکټر نجیب توهین تا خپله وکړو، ولې که تا چیرې د شیخ هیبت الله توهین نه وای کړی، مبین صاحب هېڅکله یې تا ډاکټر نجیب توهین نه کوی. د غازي امان الله خان توهین تا په خپله باندې وکړو، ځکه چې تا د ده د مشر توهین وکړو، هغه مجبور سو چې تا د مشر توهین به خامخا کوي. نو اخرنۍ خبره هم په دې ویډیو کې یو پیغام د هر هغه کسانو ته، که د حسب ځواک طرفداري نسي، که د جنرال مبین طرفداري نسي، دا یوه خبره ورته کوم، کم چې مړه سوي دي، شهید نه شهید، دا د الله په لاس کې ده، الله تعالی به فیصله کوي چې هر څه یې ورکول، چې جنت ته یې بیایي، ستا پلار یې والله که نه زما پلار نه د بل پلار یو والله که راوګرځوي چې دا ولې ته جنت ته بیایي، هېڅوک یې نشي راګرځولی. او که دوزخ الله تعالی ورکوی دې کسانو ته، یو څوک یې هم له دوزخ څخه نشي راګرځولی چې ته په مقابل کې درېږې چې دې خو په افغانستان کې داسې توره کړې او دا خو شهید ده، دا د چا په مقابل کې جنګېدلی، ولې دوزخ ته ځي؟ هېڅ نشي ورسره کولی. هر څه د الله په لاس دي،
پرېږدي الله ته پرېږدي چې الله هره معامله ورسره کوله. ته شهید ورته وایې تا په شهیدتوب باندې دی شهید نه ده، دی بل مردار ورته وایي ده په مرداریتوب باندې دی مردارېږي نه، هېڅ نشي کېدلی چې الله نشي خوښه، فیصلې به ټولې الله کوي د قیامت په ورځ باندې. نو مقصد مې دا و چې یو د بل توهین مه کوئ. هغه پښتانه متل کوي له مړو شیطان بیزاره ده، نو چې بیزاره ده کار مه ورباندې لرئ، پرېږدئ. چا د مشر توهین مه کوه. که غواړې چې د خپل مشر عزت په خپله وساتې نو د بل د مشر عزت وکړه. که غواړې چې د خپل مشر توهین ونه کړي څوک بل څوک یې نه ونه کړي نو د بل د مشر توهین مه کوه. هېڅکله به تا د مشر توهین بیا نه کېږي.